شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو ته د توریو روغتیا ته د ګټو په اړه معلومات درکړم. لکه څنګه چې نور سبزیجات د انسان روغتیا ته ګټه رسوي، همدارنګه توری هم رسوي. په توریو کې ډیر زیات ویټامینونه، منرالونه او داسې توکي شتون لري کوم چې د انسان روغتیا ته ډیره ګټه لري. توری چې دی وزن چې دی کموي، ځکه یو خانه خوب کې 95% کې اوبه دي او د بل خانه کې څوک په دوامدار ډول خوري، هغه لوږه چې دی کموي. نو هر هغه څوک چې چاق وي، وزن یې ډیر وي، دا چې ته د توری څخه ګټه پورته کړي نو وزن بیا چې دی کم شي. په توریو کې د سودیم او پوتاشیم په نامه توکي موجود دي کوم چې د بدن دغه فشار چې کوم دی د وینې فشار دا نورمال ساتي، په زړه باندې بوج کمیږي، زړه د مختلفو ناروغیو او همدارنګه د زړه د حملې او د مغزي سکتې یا فلج یا فالج شونتیا یا امکان چې دی کموي. همدارنګه په توریو کې بوره چې کومه ده په نشت حساب ده، نو په دې اساس باندې د وینې شکر چې دی نورمال ساتي او د شکر د ناروغانو لپاره چې دی ښه غذا ده چې د دې څخه ګټه پورته کړي. په توریو کې مختلف ویټامینونه دي، لکه د ویټامین A، ویټامین C، ویټامین B دا پکې شتون لري. د سترګو لید قوي کوي، پوستکی د مختلفو ناروغیو څخه ژغوري، نو په دې اساس بیا پوستکی زر نه ګونځې کیږي، همدارنګه ویښتان زر نه وځي، حافظه د انسان قوي کوي، بیا ترې هر شی زر زر نه هیریږي، او همدغه د ساتنې قوه چې ده چې بدن د میکروبونو ساتي هغه نور هم پیاوړي کوي، سړی زر زر نه ناروغه کي. د دې ترڅنګ په توریو کې د کلسیم او مګنیزیم په نامه منرالونه موجود دي کوم چې د هډوکو، د بدن د غوښو، د غاښونو په جوړښت او پیاوړتیا کې چې دی ونډه لري. توری چې دی د قبضیت مخه نیسي او هغه په دې شکل چې د معدې او د کولمو حرکات زیاتوي، او د دې ترڅنګ په کولمو کې داسې میکروبونه شته دی چې د انسان د روغتیا دپاره ډېر زیات ګټور دي، د هغې ساتنه کوي. په توریو کې داسې مواد دي چې د کاروتینوئید په نامه باندې یادېږي، یعنې چې زموږ په بدن کې چې دا څه ډول فعالیتونه ترسره کیږي نو دغه فعالیتونو په پایله کې ځینې زهري توکي چې دی هغه ازادیږي، هغه د دې کاروتینوئید په واسطه باندې چې دی خنثی کیږي او د منځه ځي او انسان د ډیرو ناروغیو څخه ژغورل کیږي. د توریو په موسم کې د خپل هیواد توری واخلئ، یو خانه به خپلو هیوادوالو او د خپل هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوئ او د بلې خانه به خپلې روغتیا ته ګټه ورسوئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسو اجازت اخلم، ستاسې د بشپړې روغتیا په